بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګوره دې ځای کې بیرته اکسس راپورته کوم چې راپورټ یې مې کوي. راځم ورته ګوره دلته یو ټیبل جوړوم، پر دې باندې کلیک کوم. سیسو راځم عموما ورته ګوره دې ځای کې څخه یو ټیبل مې جوړ کړي. دلته ورته لیکم چې نیم دی او دغه څخه وروسته ورته لیکم چې جاب او دې څخه ورته لیکم چې مثلا سالري. دا مې ولیکل. سیسو زه راځم ورته ګوره دا دې ځای کې سیو کې چې سیو دې کې سیسو عموما ورته ګوره یو ټیبل چې موږ سره جوړ شو. اوس دلته زه راځم ورته ګوره ورته لیکم چې خان دی، ډاکټر دی او دا یې سالري ده. علي دی، ډاکټر دی او دا یې سالري ده. ګل دی، ډاکټر دی او دا یې سالري ده. سیسو دا یې ولیکل. اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه هوم ته راځم، پر هوم باندې کلیک کوم. ځکه راسم ورته ګوره وینې دا انتخاب کوم، د دې انتخابېدل دا دی. ورته ګوره دلته بي دي سي وینې، دلته دا موس به دي سي ودرې داسې ټول انتخابېږي، داسې چې انتخاب ورته ګوره ټول انتخابېږي. ګوره کټ دی، کاپي ده، فارمیټ پرنټر دی، پیسټ دی، دا خو موږ داسې ویلي دي. او دلته ورته ګوره فلټر دی. دا فلټر چې دی اکسس خپله ځان لري. ورته ګوره وینې دا فلټر دی، خو که دلته کلیک وکړئ ان فلټر ورته ګوره عموما چې کېږي دلته راځي. سیسو دا دی او دلته هم لري، مشکل نه لري. سیسو او دا چې دی اسینډینګ دی، یو شی د ای څخه تر زیډ ښکاره کړي، او بل چې دی چې دی ډیسینډینګ دی، یو شی د زیډ څخه تر ای ښکاره کړي. اوس که زه راسم پر دې باندې کلیک وکړم اسینډینګ دی، که پر دې باندې کلیک وکړم ډیسینډینګ دی. او دا بیا ریموو سورټ دی. دغه سورټ وایي برته چې ریموو یې ختم یې کړه، که پر دې باندې کلیک وکړې برته به اټومیټیک شي ختم شي. سیسو دا کار کوي. او د دې څخه دلته سلیکشن دی. که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم، دا چې دی ورته ګوره وینې ایکوال ټو دی، دا چې دی ناټ ایکوال ټو دی، لیس دین دی، ګریټر دین دی، بټوین دی. ایکوال ټو داسې کار کوي. که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګوره برابر وایي راښکاره کړه چې څونه قدر ورته ګوره چې ته پر کوم ولاړ یې هغه اندازه راښکاره کوي. دا انشاءالله موږ داسې ویلي دي چې په کم عدد ته ولاړ وي هغه به راښکاره کړه، نور مه راښکاره کوه. او ګریټر دین به داسې کار کوي چې پر کم عدد ته ولاړ یې دغه مه راښکاره کړه، نور چې راښکاره کړه. لیس دین به داسې کار کوي چې پر کم عدد ته ولاړ یې تر هغه کم راښکاره کړه، اضافه مه راښکاره کوه. او ګریټر دین به داسې کار کوي چې پر کم عدد ته ولاړ یې تر هغه اضافه راښکاره کړه، کم راښکاره کوه. بټوین به داسې کار کوي سیسو چې هغه عدد وایي چې تا لیکلي چې دغه په مابینځ کې هر څونه اندازه ته لیکې، ته وایي چې هر ورته ګوره لیکلي سمیلټ سیسو، دلته لیکلي لرجټ سیسو، پر دې باندې ورته ګوره کم عدد لیکې، پر دې باندې زیات عدد لیکې. مثلا زما سره دلته عددونه ډېر دي، زه وایم شل دېرش عددونه دي. زه وایم د 15 څخه ونیسئ تر څو پورې تر شله پورې په دې مابینځ کې راښکاره شي، اضافه او کم چې کېږي نه یې ښکاره کېږي. نو دا عموما ورته ګوره یې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او دلته راځي. او د هغه څخه وروسته راځم چې شته اډوانسډ ته، پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړو ورته ګوره دغه دوه چې دي دا د فلټر پورې مربوط دي، 1 2 3. ځکه چې موږ فارم نه دی ویلي، دلته لیکلي وینې وایي دلته لیکلي کلیر آل فارمز فلټر ختمیږي، او دلته لیکلي فلټر بای فارم سیس فارم موږ نه دی ویلي. او دا اپلای بایر فارم د فارم تر ګوره تر موږ چې نه دی ویلي. اډوانسډ فارم د سیسو کار چې ته ګوره وینې دا ورته ګوره عموما دی دا کیوبریک کې راځي. ان شاء الله وایاست د خیر سره. او که راسم ورته ګوره وینې دې ځای څخه دا ټول ورته ګوره انشاءالله موږ ته راځي. سیسو په درس کې مثلا موږ په څه طریقه استعمالوو، سلیکشن دغه دی اډوانسډ د سیسو عموما دغه دپاره چې استعمالیږي. سیسو دا یا د کیوري دپاره او د فارم دپاره دی. انشاءالله دا موږ ته ټول انشاءالله په درس کې راځي چې کیوري یا فارم جوړ کړو، هغه انشاءالله خدای کول چې کېږي راځي. او دا ورته ګوره وینې دا د فلټر دپاره سیسو په کیوري کې عموما درته راځي چې څه دپاره چې کېږي استعمالیږي او څه دپاره موږ استعمالوو. دا خو دا کار کوي. اوس راځم ریکارډ ته. اصل کې زموږ کار دلته دی، دا چې دی انشاءالله درته راځي، دا درته سره چې څه کار کوي او چې څه لپاره استعمالیږي. او دلته زه راځم ورته ګوره دلته لیکلي وینې وایي ریفرش. ریفرش بیا داسې کار کوي که چیرې یو نوم یې نه وي پورته کړی، په دې ریفرش آل باندې کلیک وکړي ټول راپورته کوي. معنا په کیوري کې یو نوم دلته کنیکشن کړي وي دوه ټیبلان، په ریفرش باندې کلیک کوئ سیسو عموما هغه ټول درته راپورته کوي چې هر نوم یې راپورته کړي وي، دا چې د تازه کولو دپاره تازه کوي. سیسو عموما دا کار کوي. او نیو بیا داسې کار کوي. که زه راسم ورته ولیکم چې خان دا مثلا چې دی ډاکټر دی او دا یې سالري ده. اوس که پر دې نیو باندې کلیک وکړې بله خانه ودرکړي، په دې خانه کې کول چې ولیکي هر څومره چې ته ورته ګوره وینې اوس کار نه کوي په دې خط کې چې دلته لیکنه نه ده کړې، چې کله دې لیکنه ولیکل ورته ګوره نوي کار کوي، پر دې باندې کلیک وکړي یو نوې صفحه دلته درکوي، په دې نوې صفحه کې عموما کول چې استفاده وکړي سیسو لیکنه چې کې اضافه کړي. او دغه څخه وروسته سیو داسې کار کوي. که زه راسم ورته ګوره وینې دلته ورته ولیکم خان دی مثلا دی چې دی د دې څخه نرس دی او دا یې سالري ده. اوس دا لیکنه نه ده ثبت، چې که زه راسم ورته ګوره پر دې سیو باندې کلیک وکړم نو دا چې کېږي ثبت شو. سیسو نو دا عموما ورته ګوره د سیو کار دی، دا هغه چې کېږي عموما دلته چې کېږي درته کېږي دا کار کوي. سر خلاص په دې مای. او دغه څخه وروسته ټوټل ته راځم. ټوټل څه معنا لري؟ نو اوس راځم ټوټل ته. ټوټل داسې کار کوي وایي دغه ماته ټوټل کړه. مثلا زه په دې اخر کې ولاړ یم، زه راځم ورته ګوره پر دې باندې کلیک کوم، دا ورته ګوره دلته لیکلي ټوټل دا اضافه شو. که پر دې باندې کلیک وکړې بهر راسي ورته ګوره وینې دا چې دی سم دی، ایوریج دی، کاونټ دی، مینیمم دی، میکسیمم دی، وینې دا ورته ګوره عموما. اوس که پر دې سم باندې کلیک وکړې ورته ګوره ټول دلته جمع شو. که پر دې باندې کلیک وکړې دلته بیا ورته ګوره سم نشته، وینې کاونټ نن.
او زه چې دا ورته حساب نشته صحیح شو. نو دا عموما او که ته وغواړې چې یاره ټوټل نه غواړم نو پر دې باندې کلیک وکړه ورته ختم شي. که ټوټل راولي ورته ګورې وینې راویستل کېږي، که نه غواړې چې کېږي نه راویستل کېږي. اوس که اکاونټ غواړې راسه ورته ګورې دلته کلیک پر وکړم. اکاونټ شمېر دا شمېر رالی چې 5 نفر در سره دي 1 2 3 4 5. او که زه راسه ورته ګورې وینې دې ځای څخه ایوریج دی فیصدي د فیصدي مثلا 2 اندازه راله ځکه چې د دې حساب ډېرو تر څولو اضافه دی نو بیا فیصدي راله. که سم غواړې ورته ګورې وینې چې کېږي درته سم راځي. او که نه غواړې راسه ورته ګورې تکلیف پر وکړه عموما را باندې سیسو نو عموما ورته ګورې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او سپیلینګ خو تیز در رواني وي چې که چېرې مثلا یو سپیل غلط و پر دې باندې کلیک کوې هغه عموما درته سم وي چې مثلا دا دی یا دا دی چې هر یو دې خوښ سو پر هغه چینج باندې کلیک وکړه صحیح سو چې چینج چې شي وي درته سم وي. دا خو ورته ګوره موږ ټیس ویلي صحیح سو عموما د یو شي سپیل دې وړول صحیح سو. که ته چیرې وغواړې چې یار ما دلته سپیل غلط لیکلی دی زه یې غواړم چې جوړه کړم سم یې کړم نو عموما ورته ګوره د دې لپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. او راځم دغه څخه وروسته مور ته. مور معنا چې شي نور اضافه. که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای کې پر دې باندې کلیک کوم چې کله کلیک وکړه سیسو اوس دغه دوه چې دي په آوټلوک پورې مربوط دي. دا ورته ګورم وینئ وای اټ فرام آوټلوک او دا چې دی سیو از آوټلوک سیسو کنټینټس. اوس دلته بیا لیکلي وینئ وای رو هایټ. رو هایټ چې دی د رو اندازه ده. که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګورم وینئ د رو اندازه څو ده 14.4 ده 25 ده. نو که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای کې چې کوم شل یې کوم شل لیکئ اوکې چې اوکې کې ورته ګورم وینئ اندازه یې چې سوله غټه سوله صحیح سو چې اصلا اندازه یې ته غټه ورته ګورئ کول چې غټه کې کوچنۍ کوي چې کېږي کوچنۍ کېږي. او که راسم ورته ګورم وینئ دې ځای کې کلیک پر وکړئ دا بیا ورته ګورئ دلته لیکلي سبټوزا سی شیټ. که ته وغواړې راځم ورته ګورئ دلته کلیک پر کومه دلته ورته ګورئ وینئ که اوس موږ سره بل ټیبل یې دا هغه چې کوي سر یو کوي. اوس زه راځم ورته ګورئ دلته کلیک پر کوم چې کله کلیک وکړئ راځم ورته ګورئ وینئ دې ځای څخه سر ډیټابیس شیټ دی. که پر دې باندې کلیک وکړئ هغه سر یو کوي مثلا دا یو دانه زموږ سره دی که بل یې هغه هم انتخابېږي دواړه انتخابېږي وارې اوکې کړه چې اوکې دي کې هغه درته چې کېږي یو کېږي. اوس چې کار نه کوي په دې خاطر څه ورته ګورئ وینئ دغه رالی علامه خو بل دغه زموږ سره نشته دغه ټیبل یې ورته چې دغه یې کوي. دا دوه ټیبله یا درې ټیبله ریلیشنشپ راته راځي. ریلیشنشپ هغه ته ویل کېږي چې عموما د دغه دوه ټیبلو اندازه سمول سو مثلا دواړه یو کول. اوس کې برته ختمه نو راځه دلته کلیک وکړه دلته لیکلي ریموو یا دلته لیکلي ایکسټینډ یا دلته لیکلي کلیپس. اوس ورته ګوره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینئ هغه بند سي که راسې ورته ګورې وینئ دې ځای څخه که پر دې باندې کلیک وکړې بل چیز چې چالانه سي. او که ریموو کړې دا ریلیشنشپ یې ریموو کړې د منځ یې باسي دلته راځي ریموو باندې کلیک وکړې ورته ګوره ریلیشنشپ یې چې شو د منځه ولاړې ختم سو. نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. او د هغه څخه وروسته هایټ فیلډ یو ویت اندازه ده بل چیز دی هایټ اندازه ده. هایټ چې ورته ګورئ ویت داسې دی که زه راسم ورته ګوره هایټ فیلډ باندې کلیک وکړم چې کله کلیک وکړې ورته ګورئ وینئ دغه آی ډي چې دی هغه پټ سول وینئ اوس ورته ګوره نشته. نو که ته وغواړې چې بېرته یې راسې نو راسه ان هایټ فیلډ باندې کلیک وکړه وایي کم یو زه دغه و آی ډي وه کلوز یې کړه چې کلوز یې کړه ورته ګوره هغه ورته ښکاره سوه. او که چیرې بل یو پکار مثلا ته غواړې چې یاره نیم یې نه دی پکار نو راسه دلته کلیک پر وکړې چې کله کلیک وکړې پر هایټ باندې کلیک وکړې ورته ګوره نیم نشته آی ډي د جاب دی سالري د نیم نشته. نو که ته وغواړې چې بېرته یې راسې نو راسه ورته ګوره وینئ دې ځای څخه ان هایټ فیلډ باندې کلیک وکړې چې کله کلیک وکړې دلته چیک پر ولګوه ورته ګوره نیم چې سي درته راوسي. که راولي ورته ګوره راویستل کېږي او که نه راولي چې کېږي نه راویستل کېږي. او د هغه څخه وروسته فریز فیلډ داسې کار کوي که زه راسم ورته ګوره دلته کلیک پر وکړه ورته ګوره سر اړې وي دغه مخکې آی ډي دې خواته وه او نیم دې خواته و یو د بلې سره واړه وه هغه یې دې خواته راوړل دا یې بېرته دې خواته راوړل. نو اوس که ته وغواړې چې بېرته سمه سي نو راسه انفریز آل فیټ سیسو پر دې باندې کلیک وکړه چې کله کلیک وکړې یا راسه ورته ګوره بېرته ورته ګوره عموما د دې ځای پر دې باندې کلیک وکړه هغه به چې سي واړوستې مثلا دغه قلمونه یو د بله سره اړول چې هر څه خواته اړه یې کولی چې واړه یو قلم یو خواته اړول کېږي بل قلم چې کېږي بله خواته اړول کېږي. نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او د هغه څخه وروسته فیلډ ویت د فیلډ اندازه ویت اندازه هغه خو د هایټ اندازه و دا بیا چې د ویت اندازه که زه راسم دلته کلیک پر وکړم ورته ګوره 11.4 دی 15 دی زه غواړم چې دا څو سي شل سي سو بارې اوکې کړه چې اوکې دي کې ورته ګوره وینئ دا اندازه چې څو غټه سوه. او که ورته کوچنۍ کړئ راسه ورته ګوره دلته کلیک پر وکړئ چې کله کلیک وکړې ورته 11 کړه چې 11 کې ورته ګوره وینئ دا اندازه راغله. که غټه ورته ګوره غټېږي او که کوچنۍ کړئ چې کېږي کوچنۍ کېږي. نو دا عموما ورته ګورې دې دپاره موږ چې استفاده کوو او درته راځي. دا چې کارو دا د ریکارډ کارو دا ټول چې سو کمپلیټ سو وروسته نو دا چې خپل د سرو ګوري دا دغه درته ګوروینه یا به ریپلیس یا به ګوټ وي ګوټ فرست ریکارډ دی یا سلیکټ دی یا ریپلیس اړول دی یا فاند یو شی پیدا کول د خو نور ته ګوري چې په MS Word په MS Excel په پاور پوینټ په دې پروګرام ټول ویلې دي. نو دې ځکه چې موږ ستاسو دې پروګرام ته ګورو دا ټول څه ویلې دي په دې خپل خبر سره کې سو تر کوم ځای پورې تر دې پای پورې. نو نن د پاره دغه قدر واسطه پر خپل کې د سپیشل خدای کول بیا به نور وای چې نو څه کار کوي سیسو دا کار کوي.